الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا اللهم ربي زدني علما بیگاجی تاسو ته مسله بیان دله څه هغه ذبیحه څه هغه باندې نوم د الله تعالی نوی اخستل شوی د دې خوراک جائز دی او که جائز نه دی نو دې کې مسلک د احناف داو څخه چرته د نوم د الله تعالی قصدن نوی اخستل شوی نو دی خوراک جائز نه دی اور کچرتا ناسیان نبی اخستل شوه نو دی خوراک جائز دی شوافی و مسلک داده کچرتا دغه مذبوحه دی باندې آمدن وی او کناسیان وی چې د الله تعالی نوم ور باندې نبی اخستل شوه هم د دی خوراک جائز دی د دی خوراک جائز دی ناسیان وی او کامدن وی د الله نوی اخستل شوه بیا هم د دی ول خوراک جائز دی مو احناف د پر دلیل د قران مجید دغه آیت مبارکه دی ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ستاسو ما خرو د هغه مذبوحونه سنوی اخستل شوه نوی یاد کړل شوه نوم د الله تعالی په هغه باندې ها یعنی ما خرو تاسو هغه مذبوحه سنوم د الله تعالی هغه باندې نوی یاد کړل شوه نو دا احناف د پر دلیل چې مما دغه ما د عام دي او دا هر هغه مذبوحه ته شامل دي چې هغه باندې عمدن قصدن د الله تعالی نوم نوی اخستل شوی صحیح شولا اور شوافیو د پر دلیل هغه خبر واحد دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه پوښتنه وشوله د مذبوحه متروک التسمیه عامدن متعلق څوکو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ارشاد فرمایل کلوه خرو تاسو ده فإن تسمیه الله تعالی فی قلب کل امرئ مسلم نوم د الله تعالی په هر مسلمان سړی پزړه کې موجود دی نو تاسو دا خرو نو دا خبر واحد نه معلومیږي چې عمدن هم د الله نوم و نخله نو د هغه خوراک جایز دی نو شوافی حضرات فرمایي چې جایز دی زمونږ د احناف د طرف نه شوافی او ته جواب زګورا مونږ سره دلیل هغه عام د کتاب الله دی اور دا سره دلیل خبر واحد دی عام د کتاب الله تقاضا ده چې ماخرو نفی دی اور حدیث تقاضا ده اثبات چې خرو نو دا یو ځکه دل نشي نو څکله د کې جمع او تطبیق ممکن نه دی نو بیا اصول ثابته ده چې بیا به قطعی کتاب الله عام ته ترجیح ورکول شي اور خبر واحد څخه هغه ځونی دی هغه به پرېږدول شي هغه به پرېږدول شي صحیح شولا اوس بیا د کتاب مطابق مونږ ورته دا یو چې ګوره کچرته مونږ آمدن هم دغه مذبوحه څه هغه باندې آمدن نوم د الله نوی اخستل شوی دا جائز کو کنه نو بیا خو د قران مجید دغه حکم سکم دی دا خو بالکل پورته کیږي دا خو بالکل ختمیږي صحیح څنګه ختمیږي ګورا نسیان صورت دا خو حسم معاف دی نسیان خو حسم مرتفع دی رفع عن امتی الخطا والنسیان اور یا بل دی طریقې سره ویا کچرتا آمدن مونږه جایز کو نو نسیانن صورت دا خو په طریقې اولا سره به جایز شي نو څه کله د دواړه صورتونه دي یا به متروک التسمیه آمدن وی یا به متروک التسمیه نسیانن وی د دوا صورتونه دي دینه علاوه خو بل نشته قچوي چې غیر الله نور باندې خستل شي وي نو هغه خو د قران مجید نورو آیتونو نه ثابت دي چې غیر الله نور باندې خستل شي هغه مردار دي هغه خوراک جایز نه دي صحیح شولا وما ذبح علی النصب دغه آیتونو مبارکاو کې ذکر دي نو اوس کله ته آمدن هم جایز کې نو نسیانن خو په طریقې اولا سره جایز شو نو دواړه کله جایز شو نو د قران مجید حکم خو بالکل لاړو دغه قران مجید ادي آیت باندې بچ شکه دا به کمزې کې عمل کوي دا به دی حکم خو بالکل مرتفع شو بالکل ختم شو
نو لہذا مونږ دغه عام د کتاب الله څخه قران مجید باندې عمل راشي مونږ دینه امدن صورت اخلي اور بل دا صددي کې یو سوال دا پیدا ویږي صدینه ته امدن صورت ولی اخلي امدن نسیانن نه اخلي دا خو ته مخصوص دا خو دینه ته مخصوص الباز جوړ کو دا خو بیا ځونی دي نو هغه جواب ورته مونږ ادا کو چې دا مما د عام دي اور عام غیر مخصوص الباز دي دي کې سارا نسیان ولا صورت موجود دی نه چې مونږ ورنه وبستلې وي صحیح ولا ځکه چې ګوره اوس دغه نسیانن پرګدون کې د نوم د الله تعالی دا حقیقتاً پرګدون کې دی خو حکمن پرګدون کې نه دی یعنی دا ذاکر حقیقتاً نه دی خو حکمن ذاکر دی حقیقتاً ذاکر نه دی خو حکمن ذاکر دی صحیح ولا ځکه د نسیان نسبت دا الله تعالی طرف ته کیږي بندا طرف ته نه کیږي څکله بندا طرف ته نه کیږي نو اوس ګورا نسیان په صورت کې کچرته دغه مذبوحه د مونږ دي ته حلال نه کو جائز نه کو نو دا خو حرج راغلو کنه دا څه راغلو حرج راغلو نو اوس دغه بندا چې نسیان په صورت کې د خپل عمل دخل هم نشتا نسیان الله تعالی د طرف نه دی باندې راغله نو بیا دي ته حرج مونږ ولی ورکو صحیح شو دي ته حرج مونږه ولی ورکو صدقه نسیان کې د دې خپل څه دخل هم نشتا د خو الله تعالی د طرف نه ور باندې راغله نو دي ته حرج ورکول دا خو به د سي لکه ظلم دی اوس قصدن پرېږدون کې قصدن نو دا خو د سي مثال لري لکه سړی تیلې راوخلی ځان ته په خپل باندې اور ورتا کی نو اوس دا خو په خپل ځان باندې په خپل ظلم کوي نو ځکه هغه متروک التسمیه عامدن دا جائز نه دی یعنی گویا کې هغه خپل ځان ته په خپل باندې حرج توان ورکو نقصان ورکو صحیح او نسیان په صورت کې هغه په خپل ور کړي نه بلکې نسیان خو الله تعالی د طرف نه راغله او د شرع یو قاعده دی اليسر مطلوب والحرج مدفوع یسر په شرع کې هغه مطلوب دی اسانی مطلوب دی اور حرج هغه مدفوع دی هغه ختم کړل شوی دی لری کړل شوی دی نو لہذا نسیان صورت سره دی کې داخل دینا وشي په خبري اور عام مخصوص الباز خو ګوره دي ته یی کنه عام مخصوص الباز لکه اوس ګوره د کلاس ولا دغه ملګری دي کنه دغه ملګری اوس دغه کلاس ولا یو ملګری اغاز کلاس نه بهر وبسم نو اوس دا مخصوص الباز شو اوس ماته یو سړی یل شي سیاره دغه تخصیص تا ولې کړی چې دغه کسان د کینه ولې دي او دغه بدري کسان د بهر وبستی دي دا ولې دا تخصیص دی خو اوس ګوره رابعی ولا طالب مثلا چې دلته راشي دلته ودار وي او ماته چوک راشي سیاره دغه طالب دته تخصیص ولې کړی دی چې دغه الکان دغه طالبان ملګری د کینه ولې دي او دغه طالب د بهر له وبستله نو زه ورته چې د مو کلاس کې شامل نه نو ما څنګه وبستله دي صحیح شولا دغه طالب مون کلاس کې شامل نه نو مڅرنګي وبسو دا خو مخکینه ولار دي مخکینه وتل دي نو لہذا د نسیان ولا کم صورت دی هغه سارا مما لم یذکر اسم الله علیه کې داخل نه دي نو دا عام مخصوص الباز نه دي بلکې عام غیر مخصوص الباز دي نسیان ولا صورت سره دي کې داخله دینا اور ماده تدا خبرام کړي وا مما لم یذکر اسم الله علیه ګور مجهوله صيغه دي مجهوله سیاد کړي شوی نوی دی باندې یاد کړي شوی نبی دی باندې نامه د الله تعالی نو ګورا د سندی علی سلام یتذکر څه هغه نبی یاد کړي هغه په خلی باندې نبی اخستری د سندی فرمایلی لم یذکر اسم نبی اخستلی شوی نو ګورا مجهوله صيغه نبی یاد کړي شوی نبی اخستلی شوی نو اگر که هغه په خلی باندې نبی علی هم او څه کله هغه هیر شو نو گویا کې حکمن دی باندې د الله تعالی نوم اخستل شوی دی صحیح ولا زکات اندغه حدیث ورته پیش کی فإن تسمیه الله تعالی فی قلب كل امرئ مسلم خو شي په خبره زنوم د الله تعالی دا د هر مسلمان په زړه کې وي او بل د ځکه دینه نسیانن دغه نوم د الله هیر شوی دی زکات څه دی باندې hebat رغله دی کنه ځکه چې چاړه تیرول په جنور باندې د خډور لوی hebat لري مو چرګام نشو ولله نشته مو چرګام نشو ولله چرګ او به دي کې دا څه چاړه را واخلي او بیا د کې وزا پرته وي دومره hebat راشي به د الله نامي سړی نه کویر وي نو اوس قصدن خو نه دی پرېږده ولي کنه نو په هیر سره hebat د واجینا تکلیف د واجینا هری وشولدا اوس سره عبارت پاتې و عبارت ته ګورو
ولا وقلنا اور مونږ یو کذالک اندرنګي فی قوله تعالی په قول د الله تعالی کې ولا تاکلوا ما خرطاس مما دهغه مذبوحونا څه هغه متروک التسمیه ایدما ولا تاكلوا ما خرطاس مما دهغه مذبوحونا لم يذكر اسم الله سنوي خستل شوی نوم د الله تعالی ګوره کو جناقید لیکلی عمدن علیه په هغه باندې انه شان داده یا انه دغه نهی چکوما ده نهی یوجب دا ثابتای حرمت متروک التسمیه حرمت متروک التسمیه عامدن ولا حرمت متروک التسمیه عامدن دا حال دی او حال چانه دی ګوره کوزه دتا لیکلی عما يفهم من المتروک ای التارک ته هغه متروک ولا یو فاعل خوشتا دی کنه چې چا چوکي پرېږدون کې دی انو هغه حال دی په حال کون دغه تارک کې پرېږدون کې عامدن څه دا قصد کوون کې وي یعنی نومي قصدن پرېږدول وي وجاء فی الخبر رغل دی په خبر واحد کې انه صلی الله علیه وسلم سئل سپوختنه شیوا پیغمبر علیه السلام نا ان متروک التسمیه عامدن فبرید متروک التسمیه عامدن مذبوحه کې فقال علیه الصلاة والسلام کلوه نبی علیہ السلام ارشاد فرمایل خرودا فإن تسمیه الله تعالی پس بشک نوم د الله تعالی فی قلب کل امرئ مسلم پس زړه د هر سړی مسلمان کې دی د هر مسلمان سړی په زړه کې نوم د الله تعالی دا موجود دی فلم يمكن التوفيق بينهما پس ممکن نه دی توفیق یعنی جمع کول اتفاق تطبیق پمند آیت اور خبر کی ولی لانه زکا شان داده لو ثبت الحل کچرت ثابت شي حلت بترکها عامدن وپرګدولو د تسمیه د نوم د الله تعالی سره عامدن څه د نوم د الله تعالی قصدن پرګدولې وي لثبت الحل نو خامخه ثابت بشي حلت بترکها په پرګدولو دغه بسمله سره په نوم د الله تعالی سره ناسین چې دا په هیر سره پرګدون کې وي نو دا خو په طریقې اولا سره ثابت شي کنه یعنی کچر د حلت ثابت شي حلت ثابت شي د متروک التسمیه عامدن مذبوحه نو بیا خو به متروک التسمیه نسیانن مذبوحه حلت دا خو په طریقې اولا سره ثابت شو نو څکله دواړه اند دواړه محل دینو دا دواړه دي څکله د دواړه ثابت شو نو قران آیت چرته لاړو نو ګوره د تیفحین اذن نو دغه وخت کې به يرتفع مرتفع بشي حكم الكتاب حكم د کتاب فيترك الخبر نو بزيد واجنه پرګ دولې بشي خبره واحد دغه خبره واحد ځواني دي کتاب الله هغه قطعي دي وكذلك قوله تعالى اندرنګ قول د الله تعالی وامهاتكم اللاتي ارضعنكم دا یو بل مثال بیانای عام د کتاب الله اور عام غیر مخصوص البعض ولا عام غیر مخصوص البعض څه حکم د عام غیر مخصوص البعض څه دی د په منځلې ده خاص دی دوهراو کو ده د په منځلې ده خاص دی په څه شي کې په منځلې ده خاص دی په حکم کې یعنی لکه څنګه خاص د کتاب الله کې دا ضابطه خدي باندې عمل کول قطعا لازم دي واجب دي اور کچته مقابله راشي خبر واحد سره قیاس سره جمع او تطبیق ممکن نو جمع تطبیق وکړو او که ممکن نه و نو قیاس اور خبر واحد به پرېږدول شي اور عام د کتاب الله باندې به عمل کول شي صحیح نو اوس ګوره اول دي کې هغه اجمالا اشارات س آیت معنا اور لفظ د ارضعنکم ولا معنا د آیت معنا او لفظ د ارضعنکم ولا معنا دویم فقهی مسله ورسره مسلک د احناف مسلک د شوافیع احناف د پر دلیل شوافیع د پر دلیل اور بیا شوافیع د دلیل نه جواب آیت معنا وکا و امهاتکم من د تاسو دی اللاتی هغه ارضعنکم تاسو ته شودې درکړي صحیح شو حاجی اوس ارضعنکم ولا معنا وکا ارضعنکم دا رضاعت نه دی رضاعت چاته یی
رضاعت دي ته یې مس الرضیع ولی کو شابه صوت سره مس الرضیع الرضیع را ضاد یا عین مس الرضیع من ثدي المرأة ثا سره ثا من ثدي المرأة من ثدي المرأة في وقت مخصوص في وقت مخصوص رضاعت چاہتے ہیں صدا شودیس خلد ماشوم دی مس الرضیع رضیع دا وړو کې ماشوم ته یي وړو کې ماشوم د قوت ولا ماشوم ته یي الرضیع نو چوپل یا شودیس خل د وړو کې ماشوم دی من ثدي المرأة د خزي تینا فی وقت مخصوص په مخصوص وقت کې صحیح شو دا معنا اوس راشه مسئله تفقیقی مسله ده دي ماشوم د یوې خځې څومره شودې وسخي چې دې سره حرمت رسي فقهي مسله څه شو یو ماشوم څومره شودې د یوې خځې وسخي چې هغه سره حرمت راشي صحیح دا مسله شو احناف مسلک دا دی چې دغه ماشوم د یوې خځې شودې وسخي اور دومره شودې وي چې بس صرف د حلق نه د لاندې لاړ شي حلق نه د لاندې لاړ شي کامي وي او کا زیاتې یو ځلی وي او کا دوا ځلی وي صحیح ولا بس چې ماشوم دومره شودې وسخي چې حلق نه د لاندې لاړ شي خېټه تا نو بس حرمت راغلو دغه خزه دا د دې ماشوم ولا مور شو او دغه خزه کوم بچی دی هغه دغه ماشوم د دې ورونه خويندې وګرځیدلو او دې سره نکاح کول دا حرام شو صحیح شو دا د احناف مسلک شوافیو مسلک دی کې داده څالورو ځالو څخنو سره څالورو ځالو څخنو سره حرمت نه رسي حتی کې چې پنځم ځال وڅخي څالورو ځالو څخنو سره حرمت نرسي حتی کې چې پنځم ځالي وڅخي څکله پنځه ځالي یو ماشوم د یوې خځې ته ورودي شودې ورنه وڅخي نو دې سره بیا حرمت رسي صحیح ولا احناف د پر دلیل هغه قران مجید دغه آیت مبارکه دی و امهاتکم اللاتي ارضعنکم ارضعنا دا صيغه مؤنث دی او جمع دی ارضعنا څه هغه شودي ور کړی وي نو رضاعت دی ارضعنا عام رغله دی یعنی شودي ور کړی وي دا مقدار نه دی ذکر کړي چې څومره ور کړی وي دا ذکر نه دی کړي چې څو ځالي ور کړی وي بس ارضعنا چې شودي ور کړی وي نو بس شودي ور کړی وي معنا دا چې دومره شودي ور کړی وي چې هغه حلق نه د لاندې لاړی وي خېټه ته باس دا د دې عامه معنا ده کنه موږ د پر دلیل اندازې سبب شودي ور کړل خېټه تلاړي بس خبره پورا شو دغه آیت مبارکه معنا پورا شو شوافیو د پر دلیل حدیث دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لا تحرم المصه ولا المصدان ولا الاملاجه ولا الاملاجتان ګوره یو د مصه دی باندې ځان پوي کو او یو د املاجه مصه دا د ماشوم ولا فعل دی آسان الفاظ سره مصا دا د چا ولا فعل دی د ماشوم ولا فعل دی اور املاجا دا د خزي ولا فعل دی دا د چا ولا فعل دی دا د خزي ولا فعل دی او ځان پوه کا ماشوم ولا فعل څنګه ماشوم ولا فعل دسه لکه یو ماشوم د خزي پتی باندې خلا ولګي خپل باندې نو دي ته یې مصا دي ته یې مصا اور املاجا دي ته یې چې یو خزه 13 واخلي او دغه ماشوم ته په خپل باندې خلې کې ورته ورکی نو دې ته چي املاجه صحیح شولا نو ګوره دغه حدیث مبارکه پیغمبر اسلام فرمی لا تحرم المصه ولا المصتان یو ځلی ماشوم 13 ودل ولا المصتان یعنی یا دسیو یو ځلی د ماشوم خلا لګول اور یا دوا ځلی خلا لګول یو ځلی ته خلې کې ورکول ماشوم ته ولل املاجتان دوا ځلی ته ورکول ماشوم ته په خلې کې
نو دا حرمت نه راولي. هغه د پر دلیل دا دی. او بل خبره څه شوه زمونږ د احنافو د طرف نه شوافیو ته جواب د دې پورې خو پوه شو کنه. ها اوس احنافو د طرف نه جواب دا دی څګوره مونږ سره قران آیت دی عام د کتاب الله دی او تاسو سره خبره واحد دی. خبر واحد ځونی دي عام د کتاب الله قطعی دي. نو مقابله راغله جمع او تطبیق ممکن نه دي ځکه صدقه آیت د حرمت تقاضا کوي حرمت راولي اور آیت مبارکه حلت راولي. نو حرمت اور حلت دا یو ځای کېدل شي نشي یو ځای کېدل. نو څه کله نشي یو ځای کېدل نو مونږه عام د کتاب الله راخلو اور خبر واحد مونږه پریګدو. صحیح شولا. او بل مونږ ورته جواب دا کو چې ګوره وا امام شافعي سے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث په مقصد باندې ته پوي نه حدیث مبارکه په مقصد باندې ته پوي نه. نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ثابتول د کې واړي چې ګوره یو دی ارضاء یو دی مصا او یو دی املاجه. د درې شیان دي ارضاء رضاعت اور اندرنګي بل مصا اور بل املاجه. مصا مشوم په خځه دی باندې خلا ولګي اور خځه مشوم تویر کې املاجه. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې اصل کې حرمت په دې دوه شیونو سره نه رسی. حرمت په دې سره رسی چې مشوم شودي وسخي اور خېټه تلاړ شي دغه شودي څخل اصل حرمت راولي. اور ګوره یو مشوم دی بیا د بيد ډېر معافي وسو یو مشوم دی په یوې خځه باندې حمله وکړه. مشوم دی وړو کې مشوم دی وګه او غریب په یوې خځه باندې حمله وکړ خلای ور باندې وروله غوله. خداغه خځه دغه د تیونو کم سروي دي دا انتهایی تانګو اور ډیر زور راکګل مشوم غریب کمزور نو ایتی خلی ترانه ولو نو اوس تب څه کوي دا اوس حرمت راغلو دي سره دا خو المسه وللمستان دي کنه زبده د 20 مسات ور پورې خاخ وی کنه بیان نشته. وای شي په خبره څوره پورې ته هغه ته شودې نه وی رغلي اندرنګ یو خدای یو کې سره شودې نشته نو بیا ور باندې حرمت راشي اس ځاني مشغوله کړي نو حرمت ورسره بیا نه رسی کنه. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه فرمان مبارکه سره دا خبره ثابت ول غواړي سمسا مستان املاجتان دا حرمت نه راولي. اصل حرمت سره سي اغا د شودو پسخنو سره رسی. صحیح شو چې دغه شودې حلق نه تیری شي خېټه تلاړ شي. حدیث مبارکه مقصد دا دی دا نه دی چیرې یو ځلی شودې سخل دوا ځلی سخل یو ځلی شودې ورکول دوا ځلی ورکول نو دا ټوټل 4 ځایان شو 4 ځلی شو نو 4 ځلو سره نه رچی 5 ځلی سره ورکي ور سره رچی دا مقصد نه روزي کنه. تاسو پوه شئ په خبره. وكذلك قوله تعالى اندرنګ کول د الله تعالی دی و امهاتکم من دي تاسو دی اللاتی هغه اردانکم څه شودې درکړي دي تاسو ته یقتزي تقضا کوي دغه آیت مبارکه بعمومه فخپل عموم سره حرمت نکاح المرضعات حرمت نکاح د مرضعي وقد جاء بالخبر او تحقیق سره رغله دی په خبر واحد کې څه شي لا تحرم المسه ولا المستان ولا الاملاجه ولا الاملاجتان معنی د توشوا فلا يمكن التوفيق بينهما پس ممکن نه دی توفیق اتفاق تطبیق جمعواله بینهما پمند کتاب او خبر کی ولی ځکه چې کتاب عام د کتاب الله دا تقاضا د څه شي کوي د حرمت اور خبر واحد دا تقاضا د څه شي کوي د حلت فیترک الخبر نو لہذا بګدول بشي خبر.